د وایس اف امریکا ډیوا ګرانو مینوالو تاسو ته به معلومه وي چې رحمان بابا د پښتو وتلی صوفي شاعر دی د انسانیت شاعر هم ورته ویل کیږي د هغه کلیز عرس روان دی د سبا نه د دغه عرس باقاعده پرانیسته کیږي خو نن هم د هغه په مزار د لرې لرې نه میلمانه راغلي دي بابا سره خپل عقیدت ښکاره کوي دلته د قوالۍ او د سما محفلونه روان دي نور ډېرې کیسې دي راځئ دا درته په ژوندۍ بڼه باندې ښایم د قوالۍ محفل ته ور روان یو خو د هغې نه مخکې درته ښایم چې دلته دا غویان ولاړ دي او دا خلکو راوستي د بابا عقیدتمندو سبا چې به کوم میلمانه راځي هغې دپاره به په لنګر کې دا پخېږي حلالېږي به د دې نه به لنګر تیارېږي او داسې نور ورسره څاروي را رواني خلک دلته د خوراک څښاک شیونه راوړي د میلمنو دپاره دغه یو د سما محفل روان دی قوالۍ وایي خلک د بابا عقیدتمند راټول شوي راځئ دې نه خوند والی سورے دی پکی مان شکا سکی تاسو مینوالو دغه د سما محفل واورېدو او که د رحمان بابا په مزار باندې د عرس د دغه روایت خبره کوو نو د لسګونو کالو نه دا په دې خاوره باندې را روان دی د رحمان بابا مزار د پېښور سره نږدې په هزارخانۍ کلي کې دی د 1940 نه په دغه مزار باندې د عرس مانځلو باقاعده دستورې پیل شوي دي او دغه په دوامداره توګه مخې ته را روانې دي د وخت لوی شاعران لیکوالان لکه حمزه شینواري قلندر مومن اجمل خټک صاحب سیف الرحمن سلیم نیازي صاحب همیش خلیل صاحب دا به هر کال دلته راتله په دغه مشاعرو کې به برخه اخیستله دلته شاعران لیکوالان هم راغلي دي هغوی هم د دغه تیاریو جایزه اخلي د دغه لیکوالانو سره به هم خبرې کوو او د دغه مزار د ساتونکو چې دوی ورته خاکروبان وایي د هغوی سره به هم خبرې کوو راغلی شهاب بنوسي هم د بابا مزار ته راغلی ناستی دی شهاب صاحب یو وخت و چې دلته به عرس کېده د وخت لوی ادبي شخصیات به دلته راتلل اوس دغه سلسله څنګه روانه ده داسې ده قراق صاحب دا خبره دی بالکل صحیح ده چې د دې روان نورین یا چې کومه د دې حالاتو په وجه باندې چې کله د دې میدان نه مشاعره اخوا دېخوا لاړه نو مشاعره کې فرق راغی تر دې راغلی و چې په ښار په صدر کې په یو ځای کې به مشاعره وه د رحمان بابا په خدای چې موږ ته به ډاړه راتله مې ویل دا څنګه د رحمان بابا مشاعره ده چې په دې کې 15-20 کسان راغونډ شوي دي او نن دغه دی دا ما په خیال چې درېیم کال دی چې بیا په رحمان بابا کې کېږي خو هغه کمی چې تاسو کم شي ته چې کومه دا اشاره وکړه هغه کمی پکې ډېر زیات دی مینوالو لنګر ته مرولمه د رحمان بابا په مزار باندې یو ښکلی د لنګر انتظام هم شوی وي څنګه چې مې درته وویل نن خو دوه غویان هم تړلي دي نور به هم راځي دا به هم سبا لالېږي تاسو ورته ګورئ خوړلی تاسو نه شئ همدغه ملنګان او د رحمان بابا میلمانه به یې خوري خو لنګر یې درته ښایم
منیر حسین صاحب د دغه مزار یو خادم دی دینه معلومه و چې د بابا په مزار باندې د کمو اسانو نشواله دي ته مشکلات پیدا کوي څه مسلې دي درته خادم صاحب مونږ ته دا مسله ده چې یو خو د ګیس مسله ده چې ګیس دلته ولګي نو دا مونږ ته ډېر سہولت پیش شي او لنګر د پاره به سہولت راته ملاو شي او دا خلک عوام راځي قوم چې روټۍ دا به لږه زر دی دا خشاک باندې مونږ پخو دا ټول ځایونه هم تورېږي او خشاک هم ډېر مشکل سره پیدا کوو نو مقصد دا دی چې دا ګیس مونږ ته دلته ولګي نو دوی ډېر مهرباني به وي د لنګر دپاره څه فنډ شته دی فنډ خو مونږ سره نشته جي فنډ دلته نه څوک ورکوي لنګر څنګه خپل خدمت خپله مونږ لنګر چلوو جي خپل مدد آپ باندې له دې وروسته مور ولمه د رحمان بابا مزار ته راځئ د دې ننداره هم وکړئ هسې ګرم بازار بل په دنیا نشته چې بازار وي په مزار د درویشانو مینوالو د رحمان بابا په مزار مو درته د خلکو دغه عقیدت وښودلو رشم مو درته وښودلو دغه د رحمان بابا د مزار د نننۍ برخه ده دا مزار اگر چې په تیرو وختونو کې توندلارو په بمونو الوزولو اوس یو ځل بیا جوړ شوی دلته څه موده د رحمان بابا کلیزې مشاعرې هم د دې خاورې د بدو حالاتو په وجه باندې نه وي شوې دغه لړۍ هم یو ځل بیا پیل شوې ده دغه مشاعرو ته که هر څوک د پاکستان او د افغانستان د لرې سیمونه د رحمان بابا عقیدتمند راځي خو یوه خبره ډیره زړه پوګنونکې ده چې په نورو صوبو کې په نورو ښارونو کې په نورو هیوادونو کې داسې ستر قومي شاعران وي د هغې عرسونه کله نمانځل کېږي هغې ته دولتي سرپرستي حاصله وي په هغه ځایونو باندې هوټلې وي رسټورنټې وي د میلمنو د پاتې کېدو انتظام شوی وي ولې د رحمان بابا مزار تک خلک د لرې نه سبا راځي نو دلته نه خو هوټل شته نه رسټورنټ شته نه د هغې د پاتې کېدو بله کومه داسې وسیله شته د خپل همکار ارشد مومند سره فاروق فراق وایس اف امریکا ډیوا